د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ پوهنې امریت له لوري د حسن قرأت سیالۍ ترسره او ترڅنګ یې د نبوي سیرت سیالیو پایلې اعلان شوې. په دې غونډه کې لوړ پوړو چارواکو وویل حکومت مسؤلیت لري چې مادي او معنوي لاسته راوړنې ولري. دوی له ټولو ولسونو غوښتنه وکړه چې په خپلو بچیانو د قرآن کریم او نبوي سیرت زده کړې وکړي. مکلفیتونه تنها دا نه دي چې په مادي لحاظ باندې د منګه لاسته راوړنې ولرو، بلکې تر هغه نه مخکې دا مکلفیتونه دي چې په معنوي او روحاني لحاظ باندې منګه لاسته راوړنې ولرو. که هغه ضرورت ده نو دا هم ضرورت ده. دا اوس کوم تقریب دا یې شوی ده د دغه مجلس نسبت د الله د دغه کتاب سره ده او دغه کتاب موږ ته الله را لېږلی ده او دا داسې یو کتاب ده چې د بشریت د اصلاح لپاره راغلی ده. مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې سلګونه کسانو ګډون درلود چې ممتاز زده کوونکي په ډالۍ وبستایل شول. ورته مهال یې ګډونوال د دغه سیالیو ستاینه کوي. همدارنګه په قرآني علومو د ځوانانو د ښې روزنې لپاره یې د دوام غوښتنه کوي. موږ د جلریز په ولسوالۍ کې د حسن قرأت محفل و. همدارنګه د محفل په دغه کې موږ د سیرت نبی صلی الله علیه وسلم د سیالۍ د پایلې اعلان هم وکړ چې په هغه کې شاګردانو ته نتایج دغه ورکړه، تحایف ورکړه. تقریبا تر 15 شاگردان پورې تحایف ورکړه. امیدوار هستم که امارت اسلامی افغانستان در این خصوص برنامه ها بیشتر کوشا باشند تا برنامه های قرآنی ترویج پیدا بکنه و جوانان و نوجوانان ما در این مسیر قدم گذاشتن و موفق شوند. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د میدان وردګو حج او اوقاف ریاست له لوري هم د حفظ تجوید او حسن قرأت سیالۍ په لاره اچول شوې وې.